السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی present perfect tense. present perfect tense حال مکمله زمانه. د دې tense definition یا تعریف له موږ سره دی. This tense shows an action which has completed at unspecific time in past. This tense shows an action which has completed at unspecific time in past. تعریف: دا زمانه هغه عمل ښایي کوم چې په تیر شوي نامعلوم وخت کې پوره شوی وي. دا زمانه هغه عمل ښایي کوم چې په تیر شوي نامعلوم وخت کې پوره شوی وي. Affirmative structure مثبت جوړښت. subject جمع یا plus have plus has plus third form of the verb plus complement plus dot. دا دوستانو د دې جوړښت دی. له موږ سره به فاعل وي، بیا به له هغه بعد have has وي، third form of the verb دریم حالت د فعل او complement. دا د دې مثبت جوړښت دی. نوٹ یادونه: په دې زمانه کې د مفرد فاعلونو سره د has کلمه استعمالیږي. هغه مفرد فاعلونه له موږ سره دي: he, she, it singular name. he, she, it او واحد نومونه، مفرد فاعلونه له هغو سره دوستانو زموږ د has کلمه استعمالیږي او د جمع فاعلونو سره have استعمالیږي. د have کلمه استعمالیږي لکه I سره هم دوستانو د have، we, they, you plural name. هر جمع نوم سره یا د هر جمع فاعل سره موږ د have کلمه کاروو. I have written a letter. ما خط لیکلی. I have written a letter. I دوستانو له موږ سره سبجیکت دی، یو فاعل دی، کارکوونکی دی. have has دا دوستانو د ورب د کلمې سره موږ د has کلمه کاروو. third form of the verb دریم حالت د verb دوستانو هغه له موږ سره written ده. د right دریم حالت هغه له موږ سره written ده. a letter دا دوستانو complement dot plus dot یعنی جمع تمځای. لکه دوستانو د written third form of the verb موږ سره write، wrote، written یې له موږ سره third form of the verb ده، دریم حالت د verb ده، یعنی دریم حالت د فعل ده. او writing د دې ټولو مطلب دی دوستانو لیکل. write، wrote، written، writing د دې ټولو مطلب یو دی، هغه دا دی چې لیکل. they have seen کابل. دوی کابل لیدلی دی. they have seen کابل. دوی کابل لیدلی دی. see plus saw یعنی جمع saw plus seen جمع seen او seeing د دې ټولو مطلب دی دوستانو زموږ په پښتو کې لیدل. see، saw، seen، seeing. نو په دې ټینس کې present perfect tense کې دوستانو موږ د ورب دریم حالت کاروو، هغه له موږ سره seen. they have seen کابل. دوی کابل لیدلی دی. he has studied a book. هغه کتاب مطالعه کړی. he has studied a book. هغه کتاب مطالعه کړی. subject plus has have plus third form of the verb plus complement plus dot. نو دوستانو له موږ سره دلته د ورب حالتونه دي: study، studied، جمع studied، studying. د دې ټولو مطلب دی دوستانو مطالعه کول. I have gone to Kabul many times. I have gone to Kabul many times. زه کابل ته ډیر ځلې تللی یم. I have gone to Kabul many times. زه کابل ته ډیر ځلې تللی یم. دوستانو د go
تھرډ فارم له موږ سره دی ګان، لکه go went gone going. دوستانو دا له موږ سره حالتونه د ورب دي. go went gone going. دوستانو دلته له موږ سره چې کوم ورب دی دریم حالت د ورب هغه ګان دی. په پریزنټ پرفیکټ ټینس به موږ دوستانو همیشه دریم حالت د ورب یا دریم حالت د فعل موږ کاروو، هغه له موږ سره gone. I have gone to Kabul many times. زه کابل ته ډېر ځلې تللی یم.